محترم ملګري پوښتنه کړې ده ښځې چې کوم ختمونه کوي سورت یاسین یا نور دا څنګه د یو عالم ویلي دا مکروه ده. محترم ملګري هر هغه کار چې هغه نه سنتي نه واجبي نه فرضي ته لازمي ګڼي نو خامخا درجه د کراهیت رسیږي. نن سبا چې کوم زنانه او ختمونه شروع کړي دي دا نه په قران کریم کې شته نه په حدیثو کې شته. البته د سورت یاسین ویل دا عبادت ده، یو لوی موجب اجر هم ده، موجب ثواب هم ده، د دنیا او د آخرت د زندګۍ خوشحالي د آخرت خوشحالي پکې پرته ده. البته په دغه طریقه چې دا خزي کوي سبحان الله ختم کوي، د الله اکبر ختم کوي، د اللهم صل ختم کوي، دا وظایف په خپل ځای باندې اصل کې دا جایز دي او دا موجب ثواب عبادت ده، خو لیکن په دغه طریقو چې دوی کوي لازمي ګڼي او توای نو دا به جایز نه ده. نو دا شریعت کې نشته، دا په حدیث مبارکو کې نشته چې الله اکبر دومره کرته وای دیر زره وای تل زره وای دومره کرت دا وای دومره کرت دا وای، دا نشته. البته ویل ثواب ده، موجب ثواب ده، خو په دغه طریقو چې دانن سبا تام ورته ویل خزي کوي جنکې کوي نو دا د دې په کتابو کې دا په شریعت کې هیڅ اصل نه لري. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.